जी अस्सलाम वालेकुम نن د نوې ټاپک سره حاضر یم. سیټي نیوم چې کومه ده یو نوې پروجیکټ دی چې دا سعودي عرب اوس نوې شروع کړی دی. د بعضې خلکو مطابق فلاسفرز چې د نیو مطلب څه شی دی؟ نیو نوې او ایم لفظ خلک د محمد بن سلمان سره څوک ریلیټ کوي؟ محمد بن سلمان سره. او یا چې کومه دی مطلب څه شی دی؟ مستقبل خبر باندې پوه شئ. لکه په مستقبل کې د سعودي عرب چې کومه دی یو نوی شکل به خلکو ته په نظر باندې راځي. نیوم اصل کې که د سعودي عرب په باره کې مونږ سوچ وکړو که نه، سعودي عرب یو ډیزرټډ ایریا ده. ډیزرټ ټول صحراګان دي، صحراونه دي. صحرا دی مطلب په دې باندې څه ګرینري نشته، ګرینري په دې باندې نشته. اوس دلته څه چل دی؟ را روان پلین چې کومه ده سره فیوچر پلین. سعودي عرب چې کومه ډیزرټډ ایریا ده، کومه زیات ځای چې د سعودي عرب دی دا په ډیزرټس باندې انکلوډ دی، نو دغه چې کومه دی شین مطلب ګرین ټروت، د بي بي سي رپورټ دغه ته څه وایي ګرین ټروت بهاند، په دې باندې به ونې لګي او دغه ځای کې به شینکۍ چې کومه دی شینکۍ دا به راټوکي. په دغه ښار کې دا په پلین کې شته. اوس په دغه ښار کې به نور څه کومه فیسیلیټیز دي؟ کومه چې فاسټ ټرینز دي، ټرینز به په دې کې چې کومه ده انتهایی په های سپیډ باندې به دا ټریولینګ کوي. او د یو اندازې مطابق چې کومه د دې ښار لمبایي ده که نه 100 مایل لاین دی، 100 میله فاصله ده، 100 میله فاصله ده. خبر باندې پوه شو که نه؟ یا زور 170 کیلومیټر چې کومه دی دا بالکل یو لاین دی. په ډیزرټ کې به دا لاین جوړیږي او دا 170 کیلومیټر فاصله چې کومه ده په دې کې به دومره مضبوط او تیز ټرینز ځي چې دا په صرف په 20 منټ کې څه کوي؟ دا به کور کوي. په 100 منټ کې 20 منټس کې به دا کور کوي. بل دا چې دغلته په کومه چې فیک مون یا آرټیفیشل مون ورته ویلی شم د دې سیسټم به هم کېږي. بل دا چې فری کاربن زون باندې چې کومه دی تنقید روان دی. څنګه پې تنقید روان دی؟ فری کاربن زون د یو کې یو پروفیسر دا وایي چې ټیک ده دا خو چې کله جوړ شي هله به فری کاربن زون شي، چې کله په دې باندې کار روان دی نو په دغه دوران کې د دې نه به انتهایی زیات کوم مټیریل چې په دې کې استعمالیږي تقریبا هغې د کاربن اماونټ هم ښودلی دی چې دومره کاربن به د دې نه امیټ کېږي. ګرین سعودي عرب دا څه وایي چې دا د سبا دپاره یو بهترین پروجیکټ دی. بلو پرنټ فار ټومارو in which humanity progress without compromise to the health of the planet. دا خو ټیک خبره کړې ده چې زمونږ ځمکه زمونږ پلانټ چې متاثره کېږي د هغې مین وجه څه ده؟ د هغې مین وجه دا ده چې دلته کاربن امیشنز او په کاربن امیشنز کې همیشه دپاره هغه کنټریز انوالو دي چې کومه ډیولپ کنټریز دي. کومه څه دي؟ ډیولپ کنټریز دي. ټیک ده نیوم تیار شو، بیا چې کومه دی د دې د صفایي. اوس ګوره دا ښار په یو لاین کې دی، ټیک شو که نه؟ لاین دی تقریبا 170 کیلومیټر چې کومه دی دا لمبه لاین دی. خبره باندې پوه شوئ. خو په لاین کې د دې د جوړېدو مقصد اصل کې دی څه؟ د دې چې کومه خواوشه ایریا ده، ټیک شو که نه؟ خواوشه ایریا ده، ټیک شو، چې دا متاثره نه شي. دا چې کومه دی په دې کې چې کومه خلک اوسېږي نو د دې ځایونو لکه دا خلک به په آیسولیشن کې ساتلی کېږي. دې ته به هر رنګه فیسیلیټي په دې لاین کې دننه چې کومه شاپس دي، کومه سکولینګ سیسټم دی، په دې کې ټریفک پرې وي. مطلب دا چې دې کې به ګاډي ماړي داسې نه وي، جسټ اونلی ټرین سیسټم دی او په دې لاین کې به دا ټرین 170 کیلومیټر چې باندې صرف په 20 منټ کې به دا کور کوي. بل په دې کې د ټول نه اهمه خبره چې هر یو فیسیلیټي به په 5 منټ کې تاسو به دې ته رسېدی شئ. 5 منټ کې دننه تاسو ته به ستاسو د ضرورت څیزونه چې کومه دی میلاویږي. خبره باندې پوه شوئ. اوس دلته په دې باندې خرچه څومره راځي؟ تقریبا 500 بلین ډالرز په دې باندې خرچه راځي او دا د سعودي عرب ویژن 2030 پورې به دا چې کومه دی کمپلیټ کېږي. اوس د دې شاته د سعودي عرب ویژن څه دی؟ د سعودي عرب ویژن دا دی چې د سعودي عرب په دې ټایم کې زیات د اکانومي چې کومه انحصار دی دا په پټرولیم باندې دی، دا په تیلو باندې دی، په پټرولیم باندې دی. نو وایي چې تیل دا خو چې کومه نان رینیویبل ریسورس دی نو دا خو ختمېدو والی دي. اوس به دې وځي انډسټري سایډ ته به ځي، بل ټوریزم به ایکسپلور کوي لکه څنګه چې یو ای ایکسپلور کړی دی. دغه شان نور داسې بلډینګز به جوړوي او خپل ټوټل چې کومه اکانومي ده دا د آیل نه چېرته اړوي؟ انډسټري سایډ ته اړوي چې دلته چې کومه دی د ایکسپلور کولو دپاره دوی نوي ځایونه جوړ کړي او دلته ټورسټ چې کومه دی د اټریکټ کړي.
اوس د دې سیټي چې کومه ټوټل ایریا ده څومره ده 26500 سکویر کیلومتر د دې ایریا ده او دا ایریا تقریبا د څه برابر ده تاسو ته پته شته دا د کویت سیټي که تاسو راولئ یا اسرائیل راولئ د دې نه ګورئ دا غټ دی خبره باندې پوه شو د اندازې مطابق په دې کې چې دننه کومه پاپولیشن ریټ دی دغه ریټ د نیویارک سیټي کې چې څومره پاپولیشن دی د دې برابر دی خبره باندې پوه شو که نه دومره پاپولیشن به دلته دیو څه کوي دیو دا ایډجسټ کولی شي ټیک شو یو د ایډوایزري بورډ یو ممبر دی چې د هغې نوم دی علي شهابي څه وایي علي شهابي دا وایي چې د دې ښار ډیفینیټلی چې کومه لمبایي 170 کیلومتر دا به مونږ لانګ جوړو او دا به بالکل په دې ډیزرټ کې چې کومه دا به په سټریټ لاین کې بالکل سیده لاین وي خبره باندې پوه شوې سیده لاین وي اوس کوېشن دا ارایز کېږي چې د سیده لاین د دې مطلب څه دی ګوره سیده لاین دا پروجیکټس په 1800 صدۍ کې چې کومه ته بعضې کنټریز هغه په دې باندې کار شروع کړی خو چونکې دومره ریسورسز نه وو نو هغه پاتې شو بیا په لاین کې د مطلب دا دی چې که چېرته دلته کومه د نیچرل د لینډ دی نور چې کومه لینډ دی نور کومه ځمکه ده که نه د دې بچاو دپاره دیو څه کوي دیو دا لاین کې جوړوي ما تاسو ته ویل چې د دې ځمکې نه دا خلک په ایسولیشن کې ساتل غواړي چې چېرته دې ځمکې ته څه نقصان ونه رسي خبره باندې پوه شو که نه بل دا چې په دې کې دننه سوپر شاپ سوپر سټور سکول سیستم هر څه به په دې کې خبره باندې پوه شئ او که څوک غواړي نو هر یو څیز به په 15 منټه سفر باندې دیو ته څه کېږي دا به میلاویږي ټیک شو